ګران دوستان خدای وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زموږ نن ورځې برنامه چې دا د تېرې برنامې د کوشتپې کانال دویم بخش دی چې دې برنامه کې موږ تاسو ته هغه معلومات درکوو چې کوم کارونه مخکې تللي دي د کانال کوم فاز مخکې تللی تر اوسه پورې کوم کارونه پاتې دي. او دې برنامه کې ما سره خالد صافی ورور موږ سره سم شروع بخیر علي. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. لکه څنګه چې موږ مخکې تاسو ته ویلي وو د کوشتپې کانال چې دی دا 50 کاله مخکې داود خان په وخت کې طرح شوی وه. دا رقم 3 فاز لري چې اول فاز کارونه یې د 95% خلاص شوي دي چې په ده باندې 3 هغه لوی پروژې مخې ته تللي لکه یو چې سر بند شو ورباندې همدارنګه یو لوی سړک پل جوړي وه چې د مزار او د حیرتان په منځ کې به وي. همدارنګه د ریل پټلۍ جوړېږي چې په دې ریل پټلۍ باندې به افغانستان تجارتي کارونه مخکې وړي چې افغانستان به د اسیا میانه سره وصلوي. نو نور معلومات به خالد صافی ورور نه هم واخلو. ډېره زیاته مننه شینواری صاحب. سلامونه تاسو ته، سلامونه قدرمنو دوستانو ته. لکه څنګه چې تاسو یاداوري وکړه چې دغه کوشتپه کانال ډېر یو لویه پروژه ده د افغانستان د پروژو څخه چې د دې چارې د انکشاف ملي لخوا پر مخ وړل کېږي. نو تاسو څنګه وویلې د لومړی فاز چې کوم ده په هغه باندې په ډېر چټکۍ سره کار روان ده او دا ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده چې دومره یوه لویې پروژې باندې دومره په چټکۍ کار روان ده بدون د کوم موانع او کوم خلل څخه. نو دا کانال ډېر یو زیات هم اقتصادي هم صادراتي هم وارداتي اغیزه لري د افغانستان په اقتصاد باندې. نو د دې انجینران چې په دې کانال کې کوم کار مخته وړي دا الحمدلله زموږ د خپل افغانان ورونه دي، خپل ټول کارکوونکي ټول انجینران افغانان دي، کوم خارجي څوک پکې نشته ده. د دې لومړي فاز چې کوم کار ده هغه تر 95% زیاته اوښتی ده، کار تکمیل شوی ده چې په دې کې 3 دانې پروژې خپل په دې کې لومړي فاز کې دي چې اول سربند ده، دومې ریل پټلۍ ده او درېیمې ترانزیتي سړک ده. نو د حیرتان سړک نو چې د ترانزیتي سړک خپله 90 متره طول لري او 11 متره عرض لري او د ریل پټلۍ چې کوم ده 16 متره طول لري او 6.5 متره عرض لري. ډېره مننه وروره. لکه څنګه زموږ ورور چې د اول فاز څه ناڅه خلاص د کال په اخره پورې به انشاءالله دا پوره شي. دې پوره کېدو سره بیا دویم فاز کارونه هم شروع کېږي چې اول فاز باندې چې کوم مصرف شوی دی اوسه پورې 100 متره کار چې مخې ته تللی دی لکه کوم چې معلومات چې موږ لرو هغه باندې $1 میلیون مصرف شوی دی چې اول فاز دپاره 8.2 میلیارد روپۍ تعیین شوی چې دې باندې به اول فاز کارونه کېږي چې په دې کې دا کوم سړک او کوم د ریل پټلۍ شوی دا کارونه په دې باندې ترسره کېږي چې په دې کانال سره به د افغانستان هغه سیمې هغه د منطقې ځمکې چې ډېرې زیاتې ځمکې دي چې هغه به آبیاري کېږي ورسره به شنه کېږي او زراعتي ځمکو لپاره به تیارېږي. نو همدارنګه لکه څنګه ورور چې دغه کومه چې ریل پټلۍ جوړېږي دغه ریل پټلۍ د افغانستان او اسیا میانه یو بل سره وصلوي. چین هېواد شو، روسیه هېواد شو، همدارنګه ازبکستان، تاجکستان او نور هغه هېوادونه چې اسیا میانه کې دي هغه یو بل سره تجارتي لارې لپاره وصلوي. ډېره زیاته مننه شینواری صاحب. که ووایو نو دا د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډېر مهم رول لري ځکه لکه څنګه چې موږ وویل په تېره برنامه کې هم چې دا به تر 5,50,000 زراعتي ځمکې خړوبوي چې دا ډېر یو مهم اقتصادي رول ده چې په دې کې هم د غنمو لحاظه هم د میوې لحاظه د هر څه لحاظه په دې چې د ده سره زراعتي ځمکې هم اویارې کېږي نو د دې سره په راتلونکي کې یو صنعتي پارک هم جوړېږي له خیره په راتلونکي کې نو چې دا هم د صنعت په بخش کې ډېر یو لوی کار ده، ډېر یو مهم لاسته راوړنه د افغانستان اقتصاد ته ډېر مخکې یو ډېر با اثره کار دی. بالکل همداسې ده. لکه څنګه چې موږ ویلې دا د کوشتپې چې کوم کانال دی دا د آمو دریا څخه چې سرچشمه اخلي دا د 10 میلیارد اوبه د آمو د هغې نه اخلي 10 میلیارده مکعبه اوبه د آمو سیند نه اخلي او همدارنګه بیا ځینې نورو هېوادونو ته بې ځایه وتلې. اوس په دغه کانال سره دغه کانال جوړول چې دغه 3 فازه جوړېږي دغه اوبه بېرته افغانستان ته د افغانستان هغه زراعتي ځمکو ته آبیاري کېږي
نو دا ډېر یو لوی کار دی لکه تاسو ته چې مخکې ویلې آمو سیند نه سرچینه اخلي تاسو لږ معلومات لږ نور موږ ته راکړئ. ډېره زیاته ونه شینواری صاحب نو که موږ ووایو چې آمو سیند خپله د پامیر له غرونو لوړو څوکو څخه سرچینه اخلي چې دا خپله مخکې 15.1 میلیارد متر مکعبه اوبه ازبکستان هېواد ته تویېدلې د هغه څخه بیا 9.6 میلیارد متر مکعبه تاجکستان ته اوښتلې او د هغه څخه 1.5 میلیارد متر مکعبه ترکمنستان ته بهېدلې چې دا زموږ لپاره ډېر یو د خواشینۍ خبر و. نو اوس شکر الحمدلله په دې کانال سره زموږ ډېر زیاتې اوبه ډېر یو مهمې اوبه زموږ د خپل 3 ولایتونو څخه تېرېږي چې ډېره یو خوشنصیبه خبره ده زموږ لپاره. لکه څنګه چې زموږ ورور ویلې چې د آمو سیند چې دی دا د زیاتره اوبه د خارجي هېوادونو ته تللې او کوشتپې کانال سره دغه اوبه بېرته د افغانستان ځمکې ته افغانستان خاورې ته او هغه ځمکې چې اوس په لاوه چې وي کشاورزي پکې نه کېده د نه بعد به هغه ځمکې به شنې کېږي ورسره او کشاورزي پاتې یارېږي. نو دې برنامه کې زموږ تاسو ته هغه ټول معلومات چې کوم مخکې تللي هغه تاسو ته درکړم. همدارنګه هغه 3 پروژې چې د اول فاز باندې کېږي کوم چې سربند و د ریل پټلۍ وه او همدارنګه هغه لوی پل چې جوړېږي ورباندې د مزار او د حیرتان لوی لارې باندې. نو خالد صاحب څخه اورو چې کوم پیغام تاسو ته ولري خالد ورو کوم پیغام ولري ګران دوستان هېواد ډېر زیاته ونه شینواری صاحب نو زه خو کوم خاص پیغام نه لرم خو صرف دغه ویل غواړم چې هر چېرته یاستئ کامیابه سوکاله او خوشحاله اوسئ. ګران دوستان ډېر مننه چې تر دې مهاله موږ سره وئ. نو نور برنامې هم موږ تاسو ته لرو نو موږ مه هېروئ. الله مو خوشحاله او سوکاله لره. مننه.